السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل ټکی کام کتونکو اوریدونکو ښه راغلاست. دا د نن ورځې مهم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. امریکا یو ځل بیا ویلي چې افغانستان کې د ارګ او سپیدار ترمنځ له روان سیاسي کړکېچ ناهیلې شوي دي. د امریکا له انتقاد وروسته د مالیې وزارت د تجزیې په اړه د غني فرمان لغوه شو. د هیل نشریې راپور ورکړی چې د امریکایي مرستو کمیدل به د افغانستان دفاعي او امنیتي ادارې کمزوري کړي. افغانستان کې د کرونا ناروغانو شمیر 360 تنو ته پورته شو. د سپین بولدک او تورخم لاره د 3 ورځو لپاره پرانیستل شوه. امریکا کې د پراخې اورلګېدنې له امله په زرګونو موټرې سوځېدلې دي. د امریکا په نیویارک ښار کې له انسان حیوان ته د کرونا د لیږد مثبته پیښه ثبت شوه. اسپانیا وایي د کرونا وایرس د اروپایي اتحادیې جوړښت له منځه وړلی شي. ترکیه کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیره 1540 تنو ته پورته شوه. لیبیا کې حکومتي ځواکونو د خلیفه حفتر اړوند الوتکه وشتلې ده. د کرونا وایرس له امله د نړۍ په کچه د مړو شمیر نږدې 70,000 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو